ګرانو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. له ډېر وخت بعد نن یو ځل بیا زه ستاسو په خدمت کې یم. په نننۍ ویډیو کې به د باینانس الفا په برخه کې د کوینونو اخیستلو طریقه درته وښیم. د ځینو ملګرو د غوښتنو په اساس باندې ما وغوښتل چې تاسو ته په دې برخه کې یو کوچنۍ ویډیو جوړه کړم ترڅو هغه کسان چې ستونزه ورسره لري نو کولی سي د دې ویډیو په کتلو سره خپل مشکل حل کړي او له هغه وروسته په اسانۍ سره په دې برخه کې ټریډ ترسره کړي. نو اوس راځو موږ د تل په څیر باندې ټریډ برخې ته دغه منځنۍ برخه کې ټریډ برخه کې یعنی څه ډول چې موږ غواړو په سپاټ کې کوین واخلو په هماغه طریقه ده، یوازې لږ توفیر لري. دلته ټي او او دا خو یو مثال کوین ده، موږ په دغه ځای باندې کلیک کوو. صحیح ده، د سپاټ په برخه کې ده. ځینې کوینونه دلته د سپاټ په برخه کې وي، ځینې مثال د الفا په برخه کې وي. دلته ایچ ای مثال زه لیکم، ګورئ دلته یو سپاټ راواخیستل سو، یو الفا. ګوره د الفا برخه دا د سپاټ برخه. نو موږ اوس مثال د الفا په برخه کې یو کوین اخلو. که مثال موږ فرانوم زده وي کولی سو فرانوم ولیکو او د الفا برخه خاص راواخلي، او سپاټ برخه کې ګوره دا نسته. نو اوس په دې باندې موږ کلیک کوو. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته موږ کولی سو دغه ټول جوړښت یې وګورو، د کینډل یې وګورو، یا بولش او بیرش پټرنونه اس ام سی یعنې تحلیل کولی سو په دې برخه کې کولی سو. یا په دې برخه کې نه کوئ ټریډینګ ویو اپلیکیشن هم شته، خو یعنی قیمت هم کتلی سي د هماغه ځای څخه هفتهوار کینډلونه، ورځني کینډلونه، 4 ساعته کینډلونه. نو دلته تاسو غواړئ څومره پیسې، مثال زه غواړم 10 یو اس ډي ټي غواړم. کله چې مې 10 دلته ولیکه دا ګوره 288 دغه کوینونه تر جوړیږي. پلیس آرډر باندې چې کله کلیک وکړو نو مستقیما دغه کوین اخیستل کیږي. او یا لنډه طریقه کولی سو دلته کنورټ آپشن ته راسو. کنورټ آپشن کې موږ ولیکو چې دلته مثال کوم کوین چې موږ غواړو د یو اس ډي ټي دا یو اس ډي ټي نه موږ دغه خپل مثال هانه دغه نه ګوره دغه کوین مثال موږ سره په الفا په برخه کې شتون لري. نو دلته زه غواړم مثال د 10 یو اس ډي ټي په اندازه باندې دغه کوین له ځان سره واخلم. ګورئ 216.2 نو دغسې لنډه طریقه باندې هم کولی سئ تاسې د کنورټ آپشن په کارولو سره دغه کوین له ځان سره واخلئ او هولډ یې کړئ. ډېر ساده او اسانه طریقه یې وه. ځینو ملګرو ستونزه وه، هیله ده چې ورباندې پوه سوي به وئ. په الله مو سپارم. ښاد او اباد اوسئ.